دانش صاحب شعر دی چې د درویشانو په خانقاه کې تورې وموندې شوې. د درویشانو په خانقاه کې تورې وموندې شوې خو برآمد شوه د باغیانو د محلت ډیوه. زه یو غزل وایم یو وړوکی شان نظم به لالا نظم دی چې موږ لګیا یو د ژوند کوږ دیوال ته ستنې وهو. موږ لګیا یو د ژوند کوږ دیوال ته ستنې وهو خو داسې نه کوو چې دا دیوال په خپله ړنګ کړو. اخر تر څو پورې به دې دیوال ته ستنې وهو. د دغه ځوړند دیوال د سوري لاندې د دغه ځوړند دیوال په سوري پیدا شوي خلک د دغه ځوړند دیوال د سوري لاندې ژوند کوي خو ړنګولی یې بیخي هم نشي. د دغه کوږ دیوال د تیږو عجیبه نامې دي، څه د وهمونو تیږي، څه د حکمونو تیږي، څه مقدسې تیږي، څه محترمې تیږي. دا دیوال نه دی، دا مندر دی د بوتانو نه ډک. خلک د دې مندر د سوري لاندې ژوند کوي. که څوک په زوره قدر سام اخلي نو د مندر تیږي نړیږي، دیوتاګان نړوي. جو څوک سام نه اخلي او دیوال کوږ ولاړ دی. ډېره مننه. غزل مطلب ده چې ولرزېده د هواګانو د هیبت ډیوه. ولرزېده د هواګانو د هیبت ډیوه، ټوله شپه څیره څیره بله شوله تته ډیوه. چا د خپل فکر د نفرت په لمبه کلی وسو، چا د خپل فکر د نفرت په لمبه کلی وسو، چا کړه روښانه د احساس د اذیت ډیوه. د دانش صاحب شعر دی چې د درویشانو په خانقاه کې تورې وموندې شوې. د درویشانو په خانقاه کې تورې وموندې شوې خو برآمد شوه د باغیانو د محلت ډیوه. د درویشانو په خانقاه کې تورې وموندې شوې خو برآمد شوه د باغیانو د محلت ډیوه. د بلیدو هڅه یې وکړله خو نه بلیده، د بلیدو هڅه یې وکړله خو نه بلیده، خو شکر دی خپل ضمیر ته نه وه ملامت ډیوه. لالا شعر دی چې د ډیوې لاندې چې تیاره وه هغه هغسې وه، د ډیوې لاندې چې تیاره وه هغه هغسې وه، د خپلې سطحې نه هم ډېره کړله ښکته ډیوه. که ته یې منې او که نه خو واقعیه دا ده چې که ته یې منې او که نه خو واقعیه دا ده چې په هواګانو کې مې راوړه سلامته ډیوه. که ته یې منې او که نه خو واقعیه دا ده چې په هواګانو کې مې راوړه سلامته ډیوه. کاش چې زه نه وم په کردار کې د ډیوې په شانې، کاش چې زه نه وم په کردار کې د ډیوې په شانې، زما په شانې وه د شکله د صورته ډیوه. او آخري شعر دی چې د تورې شپې لون جنګ کې غشي په هغه لګېده، د تورې شپې لون جنګ کې غشي په هغه لګېده، چا چې په لاسو کې نیولې وه اوچته ډیوه.